سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو. ستاسو ورور او ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم او یو ځل بیا تاسو سره په عیني خپرونه کې حاضر یم. په دې هیله یم، په دې تمه یم چې روغ جوړ به او د صحت په جامه به ملګرو. د نور کله په شان نن هم را سره په عیني خپرونه کې یو میلمه ناستی کوي. میلمه څوک دی؟ میلمه یو ښه شاعر دی، یو زلمی شاعر دی، یو تان شاعر دی. نو وخت مو نه اخلمه، راځئ چې میلمه ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي وایو. ډېر محترم او ډېر ګران تسبیح الله اجران صاحب تاسو ته په عیني پروګرام کې ډېر په مینه او احترام باندې هرکلی او ستړي مشي وایم. ډېره زیاته مننه صالح نادان ورور، ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله شوم چې راغلی او د خپل قیمتي وخت نن دغه څو لمحې وښکلې او زموږ په لورې راغلی. نو ډېره زیاته مننه کوم. بل چې کوم ستاسو دغه زیار دی، دغه کوم کار دی، دا کوم ذریعه باندې تاسو کوئ، یقینا چې ډېر د ستاینې وړ دی. څومره هم ستاینه ده دې وکړمه نو زه یم چې کمه به ډېره زیاته مننه. ستاسو نه هم مننه کوم. خوشحاله اوسئ. ډېر ملګري به هم پېژني، خو زموږ په عینې باندې بعضې ملګري چې هغوی به هم په اول ځل ګوري، که هغوی سره مو خپل ځان معرفي کړو نو ډېره به ښه. بالکل صالح نادان ورور داسې ده چې زه ترنه اوسېدونکی یم. ترنه کې چې بیا زموږ یو خواته کلی دی چې په چیتې شی نوم باندې چې کوم دی مشهور دی او هلته زه چې کوم دی د ژوند دغه شپې ورځې چې کوم دی هغه کوم نن سبا. ډېره ښه ده. دا هم راته ووایه چې د شاعرۍ آغاز مو د کله نه کړی؟ بالکل په لنډو ټکو کې د شاعرۍ آغاز چې کوم دی چې ما د 2014 نه کړی دی. ډېره ښه ده. او دې سره دا هم را څرګنده کړئ چې شاعرۍ سره آیا نثر هم لیکئ او که نه؟ بالکل په نثر هم ما کار کړی دی، لږ ډېر کار هم کړی دی. دغه شان دی چې کوم دی اوس پورې خو موږ غزل لیکو، دغه شان منظوم چې کوم ادب دی دا پای هم کول. اوس چې کوم دی د پښتو ادب ته چې کله لکه مطلب ټایم پکې ډېر وشو، نن سبا چې کوم دی زه د BS پښتو سټوډنټ یم. نو د هغې تر مخه چې کوم دی زه دغې کې راغلی یم. نو انشاءالله نن نو موږ چې کوم دی په نثر هم کار روان کړی دی. ډېره ښه ده. د چاپ اثار باره کې هم زموږ دغه کتونکي خبر کړئ. چاپ اثار چې کوم دی زما یو کتاب چاپ دی چې موږ تالیف کړی دی ځوان جذبې نوم باندې. د ملګرو کلامونه پکې تذکره ده. بالکل د ملګرو کلامونه پکې ګڼ شمېر چاپ دي او مارکیټ کې موجود دی. ډېره ښه ده. ستاسو وخت په هم قیمتي او د دغې پروګرام وخت هم ډېر مختصري. نو زموږ دغه ملګري او په تمه چې تاسو نه به خوندور شعرونه اوري نو خپل شعرونه ورته ډالۍ کړئ. بالکل څو شعره به سره شریک کړم چې د هغې نه مخکې غزل نه مخکې چې زه راکړه را لډکې د شرابو پیمانې، زه راکړه را لډکې د شرابو پیمانې، رابند کړه ساقي د دروازې د میخانې، او مخلوق د پسور اور کې د ولاړ رانه خالقه، مخلوق د پسور اور کې د ولاړ رانه خالقه، په ژبه د احساس مې راحتلي د دانې، او زه شین او تیل لیکمه د غزل په ځینې شعر کې، زه شین او تیل لیکمه د غزل په ځینې شعر کې، څوک شته چې راته ووایي د دې ټکو معنی. بالکل ډېر مننه. غزل سره شریکومه چې ورتلی چې خوب کې هم نشم حفصه لکه زه، ورتلی چې خوب کې هم نشم حفصه لکه زه، الله دې نه کړي څوک داسې بېوسه لکه زه، او د سترګو ګاټې داسې مې پرېوتې را نخپو کې، د سترګو ګاټې داسې مې پرېوتې را نخپو کې، چې څوک لکه را پریوزي کوز د اسه لکه زه، او په دې ادای مړ یمه په دې پې لیونی یم، په دې ادای مړ یمه په دې پې لیونی یم، په دې عدت تزار د بدحرسه لکه زه، او څه فکر څه احساس څه د اشنا خونخوارې سترګې، څه فکر څه احساس څه د اشنا خونخوارې سترګې، زړګي مې دوی ګیر کړی په څو کسه لکه زه. ډېره مننه. څه فکر څه احساس څه د اشنا خونخوارې سترګې، زړګي مې دوی ګیر کړی په څو کسه لکه زه، او یو نور به شي ښکارېږي به دننه هم سینه کې، یو نور به شي ښکارېږي به دننه هم سینه کې، که پاک چرې یو زړه شي د هوسه لکه زه. ډېر مننه. یو نور به شي ښکارېږي به دننه هم سینه کې، که پاک چرې یو زړه شي د هوسه لکه زه، او په ما او په هجران کې فرق هېڅ هم پاتې نه دی، په ما او په هجران کې فرق هېڅ هم پاتې نه دی، هغه داسې پاسي د خپل مجلسه لکه زه. ډېر ښه دی. داسې نور کوم شعرونه یې؟ بالکل غزل به سر شریک کم. یو بل چې ساقي مړ شوی، ساقي مړ شوی د توی شوی پیمانه پرته ده، ساقي مړ شوی د توی شوی پیمانه پرته ده، سړه پړه ځکه نن ورانه میخانه پرته ده.
او زه د خپل وران زړه او ځیګر خبره داسې کوم زه د خپل وران زړه او ځیګر خبره داسې کوم لکه په وران کنډر کې ماته آینه پرته ده او دا مې مثال وي د وجود چې مخامخ شم تا ته دا مې مثال وي د وجود چې مخامخ شم تا ته دا چې ایرې د شمع خوا کې پروانه پرته ده او داسې د سدي پرې ښودلې په ژوندونې ورته داسې د سدي پرې ښودلې په ژوندونې ورته چې اوس چې د شعر نه دغه ایرېږي رانه خو د بهانه غواړم بل شعر ورسره شریک کړم چې درد او احساس او محبت د ټوله لمه سره درد او احساس او محبت د ټوله لمه سره زړه کې مې درې قسمه د زرو خزانه پرته ده ډېر زیاته مننه او وخت رسوخ کې سمات کړی ستا د یادو بوتان وخت رسوخ کې سمات کړی ستا د یادو بوتان خالی خالی زما د فکر بوتخانه پرته ده او د ستا د تلو نه پس داسې زندګي د هجران د ستا د تلو نه پس داسې زندګي د هجران لکه په پاڼه یو نیمګړی افسانه پرته ده ډېر ښکلی ډېره زیاته مننه مو کومه چې خپل قیمتي وخت نه مو وخویستو موږ سره په مرکه کې ناستې وکړه ډېر زیاته مننه ستاسو هم ډېر زیاته مننه کوم خوشحاله اوسئ ملګرو دغه ورځ سره په ننني خپرونه کې ډېر محترم او ډېر ښاغلی او ډېر ګران تسبیح الله اجران صاحب چې تاسو ترېنه ډېر خوندور شعرونه واورېدل تر را روانې خپرونې پورې ما صالح نادان او ما سره کیمرمین ارشاد غازي ورته اجازت ورکړې د لوی الله په امان